السلام علیکم دوستانو، اجازت راکئ چې سپینې سپینې ووایم. د ښځو کوناټي باید غټ وي او ملای باید نری وي، ځکه غټ کوناټي د تکړهوالي علامات لري. کوناټي د انرژي زیرمه یا ذخیره وي چې په زیاته اندازه اومیګا پکې ذخیره وي. غټه کونه یا غټ کوناټي او نری ملا ډیر کشش لري او ډیر نارینه ځان طرف ته متوجه کوي او چې هر څومره بدرنګ ښځه وي د سړي ورته توجه وي. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې معلومات درکوم او د کوناټو غټولو هغه خوراکونه هم درته وښیم، نو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ورسي. دوستانو، د طب له نظره هم د ښځو کوناټي باید غټ وي، خو غټې په دې معنی نه چې ښځه ستاسو غټه وي او په هغې باندې دومره چربي وي چې خېټه یې راوتې وي، بلکې باید په ورزش د کوناټو غټولو لپاره مخصوص خواړه وخوړل شي، ځکه چې ښځه د نارینه په نسبت زیاته اومیګا ته اړتیا لري. د شرم او د ډیر خندا د لاسه زه دا ویډیو لنډوم او هغه خوراکونه درته ښیم کومو سره چې د ښځو کوناټي غټیږي. اول بادام، پستا، غوز، اوچه میوه، څومره چې هم اوچه میوه ده. په دویم نمبر باندې هګۍ، په دریم نمبر باندې د چرګ سینه، په څلورم نمبر چربي لرونکي ماهی، په پنځم نمبر کلون، چولې او دال، په شپږم نمبر سره ټماټر او په اووم نمبر اوکاړه. البته فکر کوم چې اوکاړه په پاکستان کې پیدا نشي، ځکه ما په اخره کې دا یاد کا، خو دا هم یاد وساتئ چې اوکاړه په دې کې د ټولو نه اهم کردار ادا کوي. اوکاړه صرف د ښځې کوناټي نه غټوي بلکې د نارینه دپاره د جنسي خواهش ټایمینګ هم زیاتوي. دې شی پسې وګرځئ که زما منۍ تجارت شروع کوي او پاکستان ته یې امپورټ کوي. محترمو ښځو، لنډه اوږده ده چې زما په شمول د هیڅ نارینه هم دا د چیلۍ په شانتې وچه کلکه کونه نه خوښیږي. نو که د واده اراده لرئ نو همدا اوس لاس په کار شئ، خپله کمرګله موچاغه کوي، یعنی غټه کوي چې له واده وروسته ګډ او خوندور ژوند تیر کوي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه پوښتنه کول غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ او زموږ دا ویډیو نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.